پنجابۍ ډمې مین. د بلبل اپلیکیشن ټولو درنو اوریدونکو دغه ناول تاسې ته د بلبل اپلیکیشن له طریقه وړاندې کیږي. زه سید ادریس سادات یې تاسې ته در اورم. موبایل وشرنګېد. په شړۍ کې مې د پښو خواته لاس ور تیر کړ. له چارج نه مې وباسه. په خوبلن انداز مې موبایل غوږ ته ونیو. په زنګېدلي آواز مې داسې وویل: بلې څوک؟ سلام ګرانه، اوس لکه چې خپله رخسار هم نه پیژنې. سترګې مې وغړولې. په یو ټوپ سره له کټه راپورته شوم. څه ګرانې، څنګه یې؟ ښه یې؟ مننه سبیره، ډېر مې یاد شوی یې. څه وخت پاکستان ته راځې؟ ګرانې، زه خو پردی مزدور یم. د تګ او راتګ وختونه مې معلوم نه وي، خو خیر انشاءالله سبا یا بل سبا ځان برابروم، درځم. سمه ده، اوس زه هم دفتر ته ځم. نن ورځ په بانک کې ډېرې زیاتې غونډې دي، باید چې ټولو ته ځان په وخت سره ورسوم. د خدای په امان. سبیره، په ځان دې پام کوه. ستا ځان له تا سره زما امانت دی، که څه پرې وشول وژنم دې. سمه ده سمه ده، ښه ورځ ولرې. غسل خانې ته ولاړم. حمام مې وکړ. د سهار لمونځ مې هم ادا کړ. له دوکانه مې ځان ته څو دانې انډې راوغوښتې. په بلچي خانه کې مې ځان ته پخې کړې. یو څه شوده مې هم برابر کړل. چای ته ناست وم چې د خالدې زنګ راغی. اوف، دا به بیا څه وایي؟ پورته مې کړ. سلام ګرانه، سبیره څنګه یې؟ ښه یې؟ ښه یم، وایه. سبیره، مور مې وایي چې سبیر مې ډېر زیات یاد شوی دی. نن ورته ووایه چې دلته راشي. یو څه ساعت به هم تیر شي او له دفتري کارونو به هم یو څه دمه وکړي. ګوره خالدې، زه تا ته اوس داسې اوزګار ښکارم چې د خلکو په کورونو به ګرځم. ها، زما نن ډېر زیات کار دی او ته به داسې وکړې چې ورور ته به دې ووایې، هغه به دې راولي. ما ته دفتر ته زنګ را ونه وهې. او ها، غسل خانه کې مې خیرنې جامې دي، هغه در سره ومینځه. سمه ده، مګر د شپې وختي راشه چې زه بیا یوازې په کور کې ویریږم او یو ښه زیری هم درته لرم. موبایل مې پرې قطع کړ. خپل چای مې وڅښه او د بانک پر لور روان شوم. په بانک کې هلکانو دا څو ورځې ډېره لټي شروع کړې وه. له ټولو وړاندې مې ټول راغونډ کړ او د ټولو سر مې ورخلاص کړ، ځکه که کار نه کیږي نو په دې سره زموږ بانک ته هم ډېر خطر پیښیدای شي. په هر حال ټول مې پوه کړل. تر دې وروسته د مدیرانو غونډه وه. زه هم ورغلم. د ټولو موضوع دا وه چې په پاکستان کې د افغانستان قونسلګرۍ له بانک څخه $2,00,000 په زورواکۍ نیولي دي. زما دې موضوع کې داسې خاص دلچسپي نه وه، ځکه چې دا د نورو مربوط کار و. خو په آخر کې خبره دې ځای ته ورسېده چې باید له موږ څخه یو نفر پاکستان ته همدا نن ولاړ شي او د هغه ځای زورواکي ته دا اخطار ورکړي که چیرې دوی زموږ پیسې موږ ته رانه کړي نو موږ به پرې محکمه کې عریضه وکړو. زه د بسکوټو په خوراک لګیا وم چې ټولو زما خواته په ځیر ځیر راوکتل. وارخطا شوم. له لاسه مې بسکټ ولوېدل. ټولو ته مې سر وښوراوه. مطلب چې څه کیسه ده؟ راته کړئ. مشر فیصله وکړه چې ته به پاکستان ته ځې، ځکه چې په موږ ټولو کې له تا بغیر د هیچ چا سره هم پاسپورټ او ویزه نشته. سوچ مې وواهه، ولا چې ولاړ شم دا خو به ډېر خوند وکړي. له رخسار سره به هم ووینم او چکرې به هم ووهم. ومې ویل سمه ده، خو کله؟ وی همدا اوس که نه؟ حیران شوم. بس ژر ژر مې ځان تیار کړ. پاسپورټ او تذکره مې هم واخیستل. خپل بیک مې شاته واچاوه. له ادارې مې پیسې واخیستې او د تورخم په لور رهي شوم. په ډېره خوشحالۍ کې رانه دا هم هیر شو چې خالدې ته د تګ خبر ورکړم. په یو آسماني رنګه پلنګ کوچ کې کښېناستم. دې پلنګ کوچ تر تورخم پورې راورسولم. په تورخم کې دروازې یا ګیټ ته نږدې هرې خواته ماشومان، لویان، زنانه، هر ډول خلک ولاړ وو. اکثرو زنانو تورې او شنې برقې په سر کړې وې. یو پنجابي پولیس په لاس کې غټ پیپ نیولی و او بېوسه افغانان یې پرې ډبول. ما وکتل چې مخکې ځای کې یو سپین ږیری هم 2-3 پیپه کش کړ.
هر کله چې زه ولیدم چې یو افغان وم او شوشه مې جوړه وه، پتلون او ټایي مې کړې وه، تورې چشمې مې په سترګو وې، زور یې ورکړ. دوی دا هم برداشت کولی نه شول چې څنګه یو افغان پښتون په دغه لاره کې داسې په عزت سره تیریږي. غوښتل یې ما هم په پیپ ووهي، مګر ما یې پیپ ونیوه، سترګې مې پرې رابرګې کړې. ولې وروره، انسانان درته نه ښکارو؟ یا د عزت نه ډک ژوند مو راباندې پیرزونه دی؟ افغانانو چې زه ولیدم ټول ورته په لعنت شول. سړی یې راونیوه، مګر هوښیار و، ځان یې چاته په لاس ور نه کړ او په لږ وخت کې ځان له رش څخه وباسه. یو څه شیبه وروسته له تورخم څخه راووتم او په ټوډي موټر کې د پېښور پر لور رهي شوم. خو په لاره کې یو څه باران هم وشو. تر پېښوره راورسېدم. له پېښور څخه مې ځان د جي ټي روډ هډې ته ورساوه. له کوم ځای څخه چې لاهور ته سرویس او غټ موټرونه تلل، ما هم پکې ټیکټ واخیست. یو څه غوښه، چکني او یوه وړه مرنډا مې هم راواخیسته. په لاره کې مې له منظرو ډېر خوند واخیست. شپه هم په رانږدې کېدو وه. د غوښې ټول بوټي مې په چکني کې واچول. بیرته مې ترې یو بوټی راپورته کاوه او لوړ مې تېراوه. تر یو څه مزل وروسته هغه سړک ته راورسېدم کوم ځای کې چې د اسلام آباد او پنډۍ لاره سره جلا شوې ده. بس همدلته له موټره راښکته شوم. رخسار ته مې زنګ وواهه. سلام رخسار، څنګه یې ښه یې؟ وعلیکم سلام، څنګه یې صبیره؟ ته څنګه دې د کار په پای کې رایاده شوم؟ ومې ویل ای هی ګرانې، زما خو یوه لحظه هم له یاده نه وځې. نن ورځ دې په زړه لاس کې ده. یوه حیرانوونکې خبره درته لرم. وایه کنه څه خبره ده؟ ته خبره یې زه اسلام آباد ته راغلی یم. څه ته رښتیا وایې؟ هیڅ باور نشم کولی. هو رښتیا وایم. ما ویل چې یو دمي در باندې زیری وکړم. ته داسې وکړه چې امپیریل مارکیټ ته راشه، زه پکې یوه خونه په کرایه نیسم. نه صبیره، تا را باندې ډېر لوی زیری کړی دی. نن به درته زه یو ځای وښیم، ته هلته راشه. نور مې له امپیریل مارکیټ نه زړه مور دی، هسې نه چې هلته را باندې څوک شکي شي. سمه ده، دا بل ځای څنګه ځای دی؟ دا ځای که دې ولید له خوشحالۍ نه شاید ځان قابو نشي کړای. ښه سمه ده، نو په واټسپ کې نقشه راولېږه چې زه یې موټروان ته وښیم. سمه ده. موبایل یې قطع کړ. څه شیبه وروسته یې لوکیشن راولېږه. یو موټروان ته مې وښوده. په ماته ګوډه اردو مې ورته وویل انکل اس جگہ کدھر ہے؟ हम इस जगह पर जा रहा है. مشر سړي لومړی نقشه ولیده، بیا یې ما ته لاندې او پورته وکتل. تندی یې تریو کړ. ویې ویل پښتون یې؟ حیران شوم. ومې ویل هو وراره، د زوی په رقم مې یې. د نصیحت په ډول درته وایم، له داسې ځایونو ډېر ځان ساته، ځکه دا ښه ځایونه نه دي. ورسره کښېناستم. ډېر نور نصیحتونه یې هم وکړل، خو ما ورته غوږ ونه نیوه. زما خیال په بله دنیا کې و. هر کله چې له موټر څخه ښکته شوم، ژر مې پیسې ټکسیوان ته ورکړې. په جیب کې مې غنګ وشو. لاس مې جیب ته ورتیر کړ. موبایل مې راوباسه. ګورم د خالدې ورور و. موبایل مې پرې بند کړ. بیخي مې د چالانېدو تڼۍ په زور کېکاږله، تر څو د رخسار سره یو ځای راته څوک د زنګ مزاحمت ونه کړي. نور مې د هوټل پر لور منډه کړه. هوټل ګول و. شاوخوا ته یې داسې ښیښې او اوسپنې لګېدلې وې، تا به ویل لکه د سرو زرو چې وي. هر سړی چې به راننواته، اوله لاره یې د زیرزمینۍ څخه پورته وه. لاندې ډول بهرنۍ نجونې ښکارېدې چې د خپلو بهرنیو یارانو سره ناستې وې. چا به هم ګیلاسونه ورته راوړل او چا به هم په حال کې لګېدلي میوزیک ته نڅا کوله. ما هاخوا دېخوا کتل چې موبایل ته مې میسج راغی. د پتلون له جیبه مې موبایل راوباسه. رخسار لیکلي وو مخامخ پورته 3 منزل ته وګوره. ما چې وکتل رښتیا هم هغه لیونۍ ولاړه وه. خوشحاله شوم. په زینو کې مې لکه د لیونیانو پسې منډه واخیسته. ډېر لږ وخت کې 3 منزل ته راورسېدم. هاخوا ورتاو شوم. ورټوپ مې کړ. غیږ کې مې پورته کړه. شونډې مې ترې ونیولې. یو څه ځنډ وروسته یې ګوتې زما شونډو ته ونیولې. خندا نیولې وه. ما ورته وویل همدې خندا خو دې په ځان پسې لیونی کړی یم. راته کړی زه ټوله ستا یم، خو دلته نه،
دلته ټول خلک راګوري، راځه خونې ته. رښتیا هم شاوخوا چې مې وکتل ټولو موږ ته راکتل. بیرته چې مې مخ راواړاوه رخسار خونې ته ننوتې وه. زه هم پسې ورغلم. بیګ مې یوې غاړې ته وغورځاوه. شپه هم ناوخته شوې وه. شاوخوا مې ښه په ځیر ځیر ولیدل تر څو چا راته کومه کیمرا یا بل څه ایښي نه وي. له رخساره مې هم وپوښتل. هغې وویل نه بېغمه اوسه، انشاءالله هیڅ هم نشته. ما هم خپل نیکټایي د میز پر سر کېښود او شټ مې وباسه. بوټان مې هم یوې غاړې ته کړل. نور نو د خپلې هغې وحشي تندې په سړولو لګیا شوم چې اوس او راتلونکی ټول ژوند به پرې پښیمانه یم. د رخسار د سینو لونګ مې ښکل کړل. یو څه شیبه مې د آرامۍ احساس وکړ. وروسته راپورته شوم. بدن مې سپک شوی و. له خونې بیرون راووتم. له افغانستانه مې ځان سره یو څه زعفران راوړي وو. خدمتګارې ته مې ورکړل تر څو یو 2 پیالې خوندورې چای ترې راته جوړې کړي او دا مې هم ورته وویل چې باقي زعفران بیا رخسار ته ورکړې ځکه چې د رخسار د زعفرانو چای ډېر زیات خوښیږي. له جیبه مې د پنجابي فلیور والا قیلون راوباسه. 2-3 کشه مې ترې وکړل. څه خاص مزه پکې نه وه. بیرته خونې ته ولاړم. چای یې راوړ. د زعفرانو چای خوند وکړ. د بیګ جیب مې خلاص کړ. د انارو پلاستیک مې ترې راوباسه. د تګاب داغ شوي تور بخوني خوږو انارو د زعفرانو د چای خوند 2 برابره کړ. دا ځل هغې بیا د مینې خبرې شروع کړې. زه هم لکه تازه زلمی د هغې هرې خبرې ځان ته جذبولم. موږ بیا ځان برابراوه چې دروازه را ټک ټک شوه. زه ورغلم چې دروازه مې خلاصه کړه. له هغې خوا چا په څه ووهلم. همدلته پرېوتی وم. پوره تر ډېر وخت وروسته مې یو وخت سترګې پرانیستې. تورتم و. وړه 4 کونجه کوټه وه. سترګې مې وموښلې. بیا مې شاوخوا ولیدل. هیڅ هم نه ښکارېدل. لږه شیبه تېره شوه. یو څه روښنایي له لرې ځایه راښکاره شوه. زه چې ولیدم چې په څه راغلی یم نو خپل یو عسکر ته په اردو کې وویل تر څو زما خبر خلکو ته ورکړي چې دی په څه راغلی دی. هغه هلک ولاړ. دا مشر یې زما خوا ته راغی او راته کړل یې سلام خان بھائی، हमारी सोच भी था कि पठान लोग बहुत दिन परस्त है लेकिन नहीं, पठान बहुत ज़्यादा आयाश है, जिसको मौका नहीं मिला वो शरीफ नहीं है. एक पठान शायर कैसे खूब बोला د کعبې دننه هر سړی ولیدی کلک ایمان په میکده کې معلومیږي. ته پښتون یې؟ دیوال ته ډډه ووهله. ماشینه یې په خوا کې کېښوده. هو پښتون یم، خو غیرتي پښتون یم. د خپل پښتون ورور سره د مرستې لپاره راغلی یم. زما نوم جمشید دی. ما وپېژنه. شاید زه تا ته رب ستا د مرستې لپاره دلته پاتې کړی وم. ته په یو لوی مشکل کې راګیر شوی یې. ته باید د دوی خبره ومنې. ګنې دوی به تا په ټول خاندان، ټوله پښتونخوا او ټول افغانستان کې وشرموي. ما فکر وواهه. ورته مې وویل په خونه کې خو هیڅ کیمره نه وه. ما ولیده. بیا نو څنګه زه مشکل کې راخته شوی یم؟ وی خندل. ستا په خونه کې څو څراغونه وو؟ ومې ویل 4 یا هم تر دې ډېر. نه غلط شوی یې. 4 څراغونه په چت کې وو او 3 په میزونو لګېدلي وو. هر څراغ کې کوچنۍ کیمره لګېدلې وه. د همدې خبرې سره زندان ته د عسکرو یوه ډله راننوته. زه یې له لاسه ونیوم. بیرون یې وباسلم. لاسونه یې راته تړلي وو. د تاڼې تاڼېدار وویل شنختي کارت دې راکړه. ما ورته خپل پاسپورټ ورکړ. پاسپورټ یې په ځیر وکوت. بیا یې له ځانه سره وویل ښه ته خو خاص سړی یې. سمه ده. عسکرو ته یې وویل دې شاته پارک ته بوځئ. د مېلمنو په رقم یې قدر وکړئ. جمشید هم را سره و. راته یې پټ په غوږ کې وویل که په پارک کې څه چانس هم درته پیدا شو پام کوه چې ونه تښتېږې. که وتښتې هم دوی به بیا تا ستا د ویډیو په ذریعه راوغواړي. د ماښام وخت و. خپل لمونځ مې ادا کړ. دا ځای د فوزیانو د سیاحت او سیل ځای و. ډېرو عسکرو خپلې ملګرې دلته راوستې وې او د طبیعت له ښکلاوې یې خوند اخیسته. د پارک شاوخوا شنې اوبه تېرې شوې وې چې کښتۍ پکې ګرځېدلې.
د اوبو نه هاخوا شنه شنه غرونه ښکارېدل. ما اودس او لمونځ کړی و. د دې ځای د ښکلاو ننداره مې کوله چې شاته مې ولیدل. جمشید راغږ کړ، راځه سبیره. زه هم ورپسې ورغلم. تاڼې ته په خوشحالۍ ورننوتم. ناڅاپه مې سترګې په رخسار ولګېدې. هغې زما خواته راولیدل. د غرور خندا یې وکړه. شاته یې یو نفر ناست و چې تورې چشمې او سوټ یې کړی و. یو بنډل پیسې کلدار یې رخسار ته ورکړې. رخسار ما ته هم ونه کتل. هغه ووتله. زه حق حیران شوم. بیخي بل ډول حالات را باندې راغی. داسې حالت را باندې راغی، ژړا راغله. سترګو ته مې ګوتې ونیولې. بیا مې جمشید ته وویل چې یاره دې خلکو ته ووایه چې ما زندان ته ننباسي او ښه سم وهل راکړي. بیا مې خوشي کړي. تاڼېدار پښتون و راته کړل یې. نه خانه ته دومره ساده وې چې په پنجابۍ ډمې مین شوې. اوس نو ته پوهیږې او د پاکستان قونسلګري البته ته دغه نفر په قیمت اخیستی یې. ته به له دې سره ګرځې، د دې هره خبره به منې. بس په افغانستان کې به د بادشاهانو په رقم ژوند کوي. که دې د دې کس له خبرو سره غړونه وکړه نو په هماغه ورځ به ټول افغانستان او خپله ټوله سیمه کې شرمېدلی یې. ما سوچ وواهه. هغه د 10 دقیقو خوند چې ما ته زما په خپل کور کې هم پیدا کېده، هماغه د 10 دقیقو خوند زه د ټول عمر لپاره د بېغیرته پنجاب غلام وګرځولم. په سترګو مې ګوتې ایښې وې. ځان ته مې سخته غوسه راتلله. بس اوبه له ورخه تېرې وې. زه د ټول عمر لپاره د پنجاب غلام وګرځېدم. دې وخت کې مې موبایل ته فکر شو. جیب کې مې ګوتې ووهلې. نه و. جمشید ته مې وویل زما موبایل چا سره دی؟ تاڼېدار ته اشاره وکړه. موبایل مې ترې واخیست، ومې لګاوه. د خالدې د ورور څه زنګونه راغلي وو. د خالدې 2-3 میسجونه مې ولوستل. لیکلي یې وو: سلام سبیره، چرته یې؟ دلته یو ډول خلک راغلي دي، ما له ځان سره بیایي. ورخطا شوم. نور میسجونه چې مې لوستل تاڼېدار راته وویل له ده سره وپېژنه، دی سرفراز خان نومیږي، موږ ورته شاجي صاحب وایو. ما وویل سمه ده. موږ له دې ځایه راوتلو. شاجي راته کړل ډرو مت، هم تم سے صرف ایک کام چاہیے، آجا ہماری ساتھ. زه له ځانه سره یو دفتر ته ننباسلم. دلته ډېر خلک د میټینګ په شکل ناست وو. ما ته یې څه په اردو کې وویل. ژباړن راته شروع شو. دوی وایي لومړی خو ته باید د افغانستان په ملي بانک باندې دا ومنې تر څو زموږ له قرضې تیر شي. څومره پیسې چې موږ ورته نیولې دي دوی باید له موږ څخه هغه پیسې ونه غواړي. موږ پوهیږو که چیرې ته وغواړې نو دا کار کولی شي. ما ورته وویل نه، زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې له تاسې د افغانستان بانک پیسې واخلم. راته کړی اوس را باندې خپل ویډیو فلم ولې په دې لوی سکرین کې د دې ټولو خلکو په مخ کې ګورې؟ په بیړه مې وویل سمه ده سمه ده، زه یې منم، خو د دې ضمانت به څوک وکړي چې تر دې وروسته به له ما نور څه نه غواړئ؟ راته کړی ته اوس غلام شوی یې، که هره خبره دې ونه منله نو خپل عاقبت درته مخې ته پروت دی. ځان ته مې 2-3 څپېړې ورکړې. دوی ته مې وویل سمه ده، زه به څه لاره وکړم، ستاسې د دغه ترجمان سره به زه په تماس کې یم. له دوی مې ځان را خلاص کړ. کور ته مې زنګ وواهه، چا نه و چتاوه. بیا مې له ځانه سره فیصله وکړه لومړی له رخسار نه خپله بدله اخلم، بیا کور ته ځم. همدې وخت کې مې د خالدې په میسجونو سترګې ولګېدلې. سبیره خدای ته وګوره، کور ته راشه، زه ډېره ویرېږم، کور مو چا محاصره کړی دی. ما خو تا ته زیری درلوده، ما ویل چې په کور کې به در باندې یو ناڅاپي زیری وکړم، خو ته نه یې. همداسې به یې درته ووایم. زه په نس کې زوی لرم. په ډک سړک کې مې چغې کړې. اوف سخت درد لري. تر دې وروسته یې هیڅ میسج هم راغلی نه و. ورخطا شوم. اوس کور ته ولاړ شم که رخسار پسې؟ بس رخسار دلته نږدې وه، همدې پسې ورغلم. هغه په خپل ځای کې نه وه. سوچ مې وواهه. بس د پېښور موټر کې کېناستم. موټر پېښور ته راورسولم. له پېښوره تورخم ته راغلم. د تورخم لاره د مشکلاتو له وجې د تګ راتګ لپاره بنده وه. ژباړن ته مې میسج وکړ. راته کړی ورشه زه ورته وایم تر څو پرېږدي. رښتیا هم چې ورغلم چغې یې وهلې. سبیر په نوم څوک شته؟ ما ورته وویل زه یم.
ټول خلک پاته شول او زه خپل وطن ته راواوړېدم. په اول ځل مې ځان په خپله خاوره کې هم غلام محسوس کړ. دا داسې غلامي وه چې د قیامت په ورځ هم دا غلامي نه ختمېده، ځکه ما زنا کړې وه او زنا داسې یوه ګناه ده چې د سړي نه پرې ایمان پورته کیږي. تر ټولو لومړی یو جومات ته ولاړم. رب ته مې ډېرې دعاوې وکړې، یا ربه زما دې توبه وي، دا ځل مې له دې مشکلاتو خلاص کړه. قسم دې زما ستا په هغه پاک ذات وي که مې بیا دغې بې خوندې لارې ته وکتل. یا ربه ما لا خپل مرګ لیدلی نه دی او موږ ته د جومات امام صاحب ویلي وو چې تر څو چا خپل مرګ لیدلی نه وي تر هغې هر ډول ګناه د توبې په ذریعې سره معاف کیږي. ربه زما ټول ګناهونه معاف کړه. د تورخم نه د ننګرهار پر لور روان شوم. تر ټولو لومړی کور ته ولاړم. خالده په کور کې نه وه. زما جامې مینځل شوې وې، هر څه روغ جوړ ایښي وو. و خدایه د خالده اوس څه شوه؟ اوښې ته مې زنګ وکړ. ښه و اوچت یې کړ. د خالدې پوښتنه مې ترې وکړه. ویل یې مور مې وایي دې ته ووایه چې عاجل زموږ کور ته راشه. ما خپل موټر واخیست، ورغلم. اوښی مې راته شروع شو. راته کړی ته خو ډېر بې غیرته انسان یې. دا د یو ځل نه شو، ستا د لاسه زما خور ته ذهني مشکل پیدا شوی دی. ما ورته وویل هلکه خپل حد وپېژنه. دا وخت خالده له شانه راغله، خپل ورور ته یوه کلکه څپېړه ورکړه. ما ورته وویل ولې؟ ویل یې دې که خو هېڅ د میلمه خپل او پردي قدر نشته. سر مې په ګوتو کې ونیوه، په ګونډو کېناستم. لومړی مې د هغې وفا ته وخندل، بیا مې یوه لویه ساه وایسته. شکر مې وکړ چې خالده روغه ده. بیا مې په خپلې کمعقلۍ او جهالت ښه سم وژړل. خالدې راپورته کړم. راته کړی ولې صبیره څه شوي دي؟ ما ورته وویل ته دې برقه راواخله، ژر ژر کوه چې ځو. هغې برقه راواخیسته. ما مې خواښې او اوښې ته وویل تاسې مه خفه کیږئ، تر دې وروسته به انشاءالله هېڅکله هم داسې څه نه کیږي. اوښی مې غاړې ته کړ. یو زرګون افغانۍ مې ورته جیب کې کېښودې او ورته مې وویل خفه کېږه مه مړه، خور دې کله کله ما هم داسې یوه نیمه چکه کش کوي. ویې خندل. ویل یې لالا چې د چکې قیمت 1000 افغانۍ وي، دا چې هره ورځ مې یوه وهي، میاشت کې دننه به رانه د پاکستان کروڑپتی جوړ وي. دواړو وخندل. خالده راووته. لالا په ځان او په خور مې پام کوه. خالدې ورته وویل څنګه چل دی؟ بیا یې لکه چې رشوت درکړ. ټولو وخندل. خالده موټر کې کېناسته. کور ته راغلو. په لاره کې مې ورته هېڅ هم ونه ویل. په کور کې مې ورته وویل ښه ته راته لومړی دا ووایه تا چې میسج راته کړی و چې دلته یو څه خلک راغلي دي، ما له ځانه سره بیایي، هغوی څوک وو؟ ویل یې نه پوهېږم، خو شاید زما وهم زیات شوی وي. ډاکټر مې هم مور ته وویل چې دا یوازې مه پرېږدئ، دا یو څه د ویرې مشکل لري. ما ورته وویل چېرته پیریان در باندې مین شوي نه وي؟ ویل یې نه داسې خبرې مه کوه، ته بیا غواړې ما وویروې. ومې خندل. ورته مې وویل د مینې هغه ډیالوګونه چې ستا حق کې ده هغه ما نورو ته وویل، ځکه رب نن ذلیل کړم. تر دې وروسته یې بیرته تا ته وایم، شاید رب مې بیرته بیا د پخوا په رقم د نوم او عزت خاوند کړي. خالدې وویل ولې؟ زه ستا په مطلب پوهه نه شوم. ومې ویل له دې وروسته به ته ناپوهه نه پاتې کیږي، ته باید په هر څه پوه شي. هغه مزه چې ما په نورو کې لیدلې وه هغه باید زه په تا کې پیدا کړم. وی ویل زه په تا له اوله پوهېدم چې ته څه کوې او څه نه کوې، خو دا چې ته راته د زړه د تله ګران وې نو ځکه مې تر اوسه خپلې کورنۍ یا هم تا ته څه ویلي نه دي. که چیرې تا ته ما هغه وخت ستا غلطي در په ګوته کړې وای، شاید تا زه له خپله کوره شړلې وای. لکه څنګه چې د پلار په کور زړه شوم، بس رب ته مې همدا دعا وه، یا ربه ته ورته په خپلو قدرتونه لارښوونه وکړې. ومې خندل او ورته مې وویل د ظالم لورې ته تر اوسه دعا او خیرا نه پېژنې، ستا دې د خیرا په ډول دعا خو زه د ټول پنجاب غلام وګرځولم. ویې ویل څه مطلب؟ خپله ټوله کیسه مې ورته تېره کړه او ورته مې وویل رخسار زه خپل غچ ضرور اخلم، خو اوس باید زه د بانک مشکل حل کړم. دا شپه مې ټوله داسې تېره کړه لکه د واده اوله شپه. د خالدې په اهمیت ایله اوس پوه شوم.
په سبا سهار وختي وظیفې ته ولاړم. ټول نمایندګان زما ځواب ته په تمه وو. غونډه را جوړه کړه. زه هم ورغلم. ټول د پوښتنې ځواب ته په تمه وو. ما د بانک عمومي مدیر ته کړل. مدیر صاحب خبره مې ورسره وکړه. انشاءالله تر یوې میاشتې وروسته به ټولې پیسې زموږ بانک ته راشي. ټولو ومنله. ویل یې سمه ده. دا ورځ ټول په دفتري کارونو تیره شوه. میاشت نوې پوره شوې وه، ځکه د ښوونځیو استادان او ډیر نور دولتي کارمندان د معاشونو اخیستلو لپاره بانکونو ته را روان وو. په بانک ډیر زیات رش جوړ وو. مسؤول منیب یو هلک هم نیولی وو چې کمیشن کار وو. له خلکو به یې پیسې اخیستلې او ژر به یې ورته کار کاوه. زه هم ورغلم. ورته مې وویل موبایل ترې واخلئ. موبایل یې ماته راکړ. په واټساپ کې ورته 20 نفرو میسیجونه کړي وو. د ظالم بچی غټ کمیشن کار وو. مسؤول ته مې وویل مطلب چې زه نه یم دا کاتې هم په بانک کې کیږي؟ ها. وی ویل مدیر صاحب خبره داسې ده چې داسې 1.5 نفر پیدا کیږي، خو موږ یې انشاءالله ښه پوره مخه نیسو. ورته مې وویل تاسې یې څنګه مخه نیسئ؟ زه درته ماشوم ښکارم؟ له دې سره د یو کارمند په حساب کې وران شوی دی، ځکه دې رانیولی دی. دا وګوره په واټساپ کې میسیجونه پراته دي. هغوی ته مې وویل تاسې سره به زه سبا ته ګورم. هلک مې له ځان سره په خپل دفتر کې په څوکۍ کښېناوه. ورته مې وویل هلکه دا د نجلۍ نمبر د چا دی؟ ویې چوپ شو. ورته مې وویل ګوره بچې د دې عشق و عاشقۍ پوښتنه له هغه چا وکړه چې مینه یې کړې وي. په دنیا کې تا ته وفاداره صرف ستا هغه بیبي ده کومه چې تا ته په قسمت کې لیکل شوې ده. د چا سره چې د نکاح شونې نه وي هغه هیڅکله هم ستا په قسمت کې لیکل شوې نه ده. مینه د ژوند هغه درد دی چې ډیر خلک یې د دې لپاره تجربه کوي تر څو خوندونه ورنه واخلي، خو دا خوند ډیر کم وي او بې عزتي به د قیامت په ورځ هم ستا په غاړه کې لویه راځوړندوي. هلک وویل دا خوشې خبرې دي، زه به په هر حال کې خپلې مینې ته رسیږم. ما ورته وویل رب دې ورسوه، ښه ورځ ولرې. موټر مې چالان کړ. کور ته راغلم. خالدې ته مې وویل د یوې میاشتې لپاره خو بېغمه شو انشاءالله. تر هغې وروسته به څه کوو؟ خالدې وویل ما ته یوه لاره معلومه ده. زما یوه خاله ده، هغه په نورستان کې له ښاره لرې اوسیږي. ته به دې هم ګیره پرېږدې، د نورستانیانو په رقم جامې به واغوندې، زه به هم د هغوی په رقم ځان جوړ کړم، هملته به خپل ژوند ته ادامه ورکړو. دا مشوره مې خوښه شوه. له ځان سره مې فکر وواهه داسې هوښیاره او نامې خدا ښکلې ښځه مې پرېښې وه او په پنجابۍ ډمو پسې ګرځېدم. پای. د سادات ټي وي ټولو درنو اوریدونکو دغه و زموږ د نن ورځې یو ناول ګوټی چې ما سید ادریس سادات تر تاسې در ورسوو. تر څو پورې چې زه د بلې ورځې د ویډیو لپاره ستاسې درنه حضور ته راځم، تر هغې مو په لوی خدای سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.